د مالیې وزارت د ګمرکونو د حقوقي چارو ریاست کړنې او لاسته راوړنې. افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم د مالیې وزارت اړوند د هیواد ګمرکونه له لومړنیو هغې ادارو څخه وو چې په کار یې پیل وکړ. افغانستان چې دا مهال ډېرو بشري مرستو ته اړتیا لري، مالیې وزارت د نړیوالو بشري سازمانونو او مؤسسو له لوري د شویو بشري مرستو ګمرکي ته مراحلو ته لومړیتوب ورکړی. د ګمرکاتو حقوقي ریاست چې د ګمرکاتو عمومي ریاست یو د مهمو او کلیدي ریاستونو څخه دی. د ګمرکاتو په برخه کې د قوانینو، طرز العملونو او پالیسۍ د جوړولو او تعدیل په برخه کې کار کوي. نو دا ریاست د څه وخت څخه چې د افغانستان اسلامي امارت راغلی دی په خپلو فعالیتونو یې شروع کړې ده چې په هغې کې ځینې مهمې لاسته راوړنې لري. د هغې د جملې څخه هغه اموال چې د مافیې په شکل باندې راتلله او هغه مرسته سوي اموال و د مؤسسات د خوا څخه یا د دولتي اداراتو وزارتونو د خوا څخه راتلله، هغه د ګمرکاتو حقوقي ریاست په خپلو کاري اولیتونو کې راوستلي دي او نسبت نورو کارونو ته یې دغه مافیا اموال ژر تر ژره ته یې مراحل کړي دي تر څو دا چې په تر بل هر وخت په افغانستان کې بېوزلي ډېره وه او اقتصادي مشکلات وه، دغه مرسته سوي اموال ژر تر ژره تر مستحقو کسانو پورې ورسیږي. د ګمرکونو د حقوقي چارو ریاست د اسلامي امارت له راتګ څخه نیولې د هوت یا کب میاشتې تر پایه پورې د 80 میلیارده 640 میلیونه او 946,261 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي، درمل، طبي وسایل او داسې نور اړین توکي د هیواد د ګمرکونو څخه وارد شوي چې د هیواد نافذه قوانینو، نړیوالو کنوانسیونونو او دوه اړخیزه هوکړلیکونو ته په کتو د معافیت ګمرکي سندونه ورته پر خپل وخت او پر روڼتیا سره سم جوړ او طی مراحل شوي دي. د یاد معافیتونو د طی مراحل کولو له درک څخه په ټوله کې 28 میلیونه 918,940 افغانۍ راټولې شوي دي چې له هر کانټینر څخه 2000 افغانۍ فیس اخیستل شوی او بیت المال ته سپارل شوی دی.